شینواری سپیکس نه د پاکستان د کرکټ مینوالو ته ډېر مبارکي. پاکستان په لومړي ټیسټ کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او دا د پاکستان په تاریخ کې دویم هایست چیز و. یاره هغه اخري وخت کې میچ کوتل ته امریکا کې تقریبا 1 بجه و د شپې یا دینم وروسته چې دوه ځل د رن اوټ بچ شو د محمد نواز، یو ځل هغه عبدالله شفیق رووته بال پسې پیچ ته ورونه رسیده مګر سټیل کیری آن که سټاپ کړی وای اراده چې بال به ټرن شي د سټم خطر وا او هغه الته کیچ ډراپ سو. مطلب د الله طرفه کومکو یعنی حالات خراب و. ما سره بل دوست ناستو تقریبا هغه وخت کې 15 رنځې پاتې وي د 15 سمثینګ ماتی پاکستان غټله ما ورته ګوره کرے ځوان لېړی اخیره پوری گیم غټي خو کرے ځوان اوټ شو ګور حالات خرابيږي او سپیشلی ک عبدالله شفیقی مچت ک بیخي دغه کیږي ماغه شهر رضوان نروسته بس بیا په ټولو خلکو باندې د ازلونه سه کته پورته کېده. بابر اعظم خو په بیلکنی دغه کې ښکارېده ډریسینګ روم کې سخت ټینشن لاندې او بر ایٹ د اینڈ اف د ډے پاکستان وګټله. مینوالو ته بیا ډېر مبارکي. د کرکټ ټیکنیکل لیاز باندې زما په نظر باندې ما اول نوی چې نسیم شاه ګوره 3 فاز بالران دینه مخ کې استرالیا راغلی و پاکستان به زده کړه وای په سریلانکا پیچز باندې تا 3 فاز بالرانو ضرورت نشته نو نسیم شاه باید نه وای او یو بل آغا سلمان ګوره که آف سپینر راولي نو ساجد شاه راولا دغه په ځای نسیم شاه په ځای آف سپینر راولا او فواد عالم که مثلا فواد عالم د پلیئر دی چې دا چې ترڅو پورې سکور کوي کنه د ټیکنیک سره نو دی به ټیم کې چې هر کله دی فیل شي نو د ځای په خطر کې ځکه دا ډیپندبل نه چار کله سه لوبه کوي چې خطه پورته ځي کنه نو سړی یریږي چې وس باوټ کیږي نو دغه سلسله د ور سره پرابلم دی. نو کچرته فواد عالم د دوی په پلان کې نه بیا د چلو کې چې ډومېسټک نه دی او خ پلیئر راولي لکه عبدالله شفیق پاکستان سره کوالټي پلیئران کم نه دي. نو زما په نظر باندې کچرته بیا الراونډر لوبي نو دغه سلمان په ځای شاداب is best choice ځکه په انګلند کې سکور کړي بل ځای کې لیگ سپین دغه در کولای شي. It's not a big deal چې اف سپینر در سره نه نو دا د مینجمنت کار دی. خو دغه دوه پوزیشنونه چې غلطو دا باید کریکټ کی نیکسټ میچ ته چیزي ډیر شمه چې وګاټي سیریز 1-0 سره لیډ شو او یو بل کار شو چې هغه سکای اوا چې وا دا دغه وا وریزه وا کلاودي هغه د انګلند پیچونه خو نه چې سوینګ او سیم د پاره کومکو کی نو د لیگ سپینرانو د پربات جای سوریا د لیفت ارم سپینر او د نور سپینرانو کار خراب سو. بیا هم چې کله وګټي دومره خبرې پکې ني مګر ان شاء الله بل میچ شروع کیږي او 2-3 ورځې وروسته بیا په هغه باندې بیا خبرې کو یو ځل بیا مو ډېر مبارک شه عبدالله شفیق یو بیوټي.